دوستانو مونږه د خاک افغان ولسوالۍ اړوند سولان دره کې یو او په دې دره کې نو بیا بادام ښه ډېر دي او بیا به نو دلته موږ سره چې دی حاجي صاحب ولاړ دی دا پخپله د دې بادامو او د دې سیمې اوسېدونکی دی. حاجي صاحب د تېر پرتله سږ کال بادام څنګه شوي ډک دي حاصل یې څنګه دی؟ مناسب دی، نه ډېر ډک دی نه ډېر خالي دی. ښه عموما کې دلته کوم ډول مېوې ډېرې کېږي؟ دلته بادام وشکپاره او بل ټایمونو کې خو دغه لوبیا او غنم او دا شیان خو یې جواری پخوا شالي وي، دا شالي به موږ کرلې هغه ډېرې وي. اوس منطقې باغونه څو ټول دغه دي لا جواري دي لا لوبیا ده لا غنم. ښه او بله خبره دا ده چې انار د ارغنداب دره چې ورته وایي دا سیند چې لاندې بهیږي تاسو دې کې انار کېږي؟ انار هم کېږي، چهارمغز هم کېږي، انځرو باغونه شته. اوس خلکو ایښي دي، ډېره مفاد لري، ډېره ښه مخ ته تللي دي. او بله مهمه مسله دا ده چې دغه بادام چې کله تاسې بیا راوشلوئ پاخه شي بیا دې سره څنګه کوئ؟ پروسس څنګه کېږي؟ بیا موږ دا رقم اوس راویښته کوو، بیا سپینوو، بیا یې اچوو سیسه وچوو، بیا یې په کوټه کې اچوو، بیا بازار ته وړو خرڅوو. په دې کې یو رقم بادام دي اوس نوې پلیو ته وایي 1,000 افغانۍ ده. من یو د بادام کې یو ډول یو پیوند پلی و بل سید خیل بادام ده په 2,000 روپۍ ده، بل سرتبایو ته وایي په 11,000 روپۍ ده افغانۍ. اوس دغه کوم ډول بادام دا ګاټي بادام ده، دغه پیوند ده. اوس دا د پخوا باغونه چې زموږ وو دا وطن په سیاست و په دا شیانو نه وو خبر، ټول دغه بادام شو لا ګاټیان اوس پیوندونه سو. اوس 11,000 له 8,000 2,500 روپۍ خو هغه نه پیوندونه دي. مننه، خیر اوسئ.